ټول وطن مو سپرلی دی، سپرلي خپلې غوټۍ غوړولې، خو په سالنګونو لا هم د ژمي واورې پرتې دي. د افغانستان ښکلي منظرې لري، ښه ښه ځایونه لري. دا یو سالنګ یې معنا په هر څه باندې ارزي. زه دا هیله لرم چې دا کوم ځوانان رد قامت کوي او ډېر احتیاط پر دا لارې وکړي او په دا کورنۍ د غمه څخه په امان یې. زه دا هیله لرم. اصحاب زیارت ته رالم، د هغه ځای بیا غزني ته راله، غزني کې مو زیارتونه وکړه، د محمود غزنوي صاحب او د بهلول دانا صاحب زیارتونه مو وکړه. د هغه څه بیا میدان وردګو ته راله. لیدونکو سلامونه 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 مې در واخلئ د وطن د سالنګونو څخه. راغلی یم سالنګ ته درنو لیدونکو، غواړم دلته په سالنګ کې ستاسې لپاره یوه خوندوره خپرونه چمتو کړم. دلته به راغلي سیلانیانو سره هم خبرې اترې کوو، هم د دغه راز په ټول وطن مو سپرلی دی، سپرلي خپلې غوټۍ غوړولې، خو په سالنګونو لا هم د ژمي واورې پرتې دي. نو ملتیا را سره وکړئ، د سالنګ ښایستونه هم درته وړاندې کوم او د دې سربیره خورا لویه واوره دلته په ټنونو واوره پرته ده، د دې ننداره به هم کوو. ملتیا مو وکړئ.
لیدونکو بیا هم ستړي مشئ هیله ده تاسې د سالنګ د ښکلو منظرو او د سختې لارې څخه خوند اخیستی وي یو څو کندهاري ځوانان راته ښکاري نو ترڅنګ مې ولاړ دي دی هم سالنګ ته په چکر راغلي دوی سره هم خبرې کوو ستړی مه شې ورور خیر اوسې ته ستړي مه شې څنګه صحت په خیر ښه دی؟ بیداره یې ته هم- بچیان چې ښه دي ډېره مننه ته هم ستړی مه شې ښه صحت ښه دی نوم به دې راته ووایي نوم یې بشیر احمد دی د کندهار ولایت اسمي ولک ولسوالۍ څخه بشیر احمده سالنګ ته راغلی چکر ته څومره خوند مو واغستو د افغانستان نورو کومو برخو ته چکر والله د افغانستان خو ښه ښکلي منظرې لري ښه ښه ځایونه لري دا یو سالنګ یې معنا په هر څه باندې ارزي باید دا سالنګ ته کار وشي ښه ښکلي ځایونه پکښې جوړ شي منظرې ځایونه پکښې جوړ شي هر سهولت او اسانتیا باید د دې برابره شي سړک هم خامه دی دا کارونه باید وشي نور موږ داسې د سپین بولدک سره روان سو رالو کابل ته د کابل څخه ولاړو داسې پلي قمري ته د پلي قمري څخه ولاړو کندوز ته د کندوز څخه ولاړو تخار ته د تخار څخه ولاړو بدخشان ته ابشار ته ولاړو اردوج ته ولاړو اوس دا یو برته را روان یو انشاءالله سبا شپه په کابل کې کوو برته به نو ځو د خیره کور ته ماشاءالله نو تاسې خو ډېر زیات ولایتونه کتلي دي څنګه و د وطن ښایستونه څه ډول وطن خو ډېر ناوله د ښکلي ښکلي منظرې لري یعنې زه درته وایم چې دا د سالنګ ته چې کار وشي دا به انشاءالله د اروپا هم ښایسته هم به د کاناډا ښایسته وي هم به د فرانسې ښایسته وي خو کار نه دی ورته شوی بغیر له کار هم بغیر له کار هم ښایسته دی خو خبره دا ده چې اسانتیا خالي نصاب کښې نور خو ډېره ښایسته منظره لري ډېر ښایسته ځای دی په هر څه باندې ارزي باید د ځوانانو ته نور وایم چې راسي په د خپل وطن کې وګرځي ښه امن امنیت چې هر ځای ته ځې که د شپې ځې که د ورځې ځې هېڅ مشکل نشته هېڅ مشکل نشته ډېره مننه ته به راته څه وایي تا وختي وویل چې شعر درته وایم یار دا شیخ درته وایي شیخ ډېر ډرامایي کښلي دي زه دا هیله لرم چې دا کم ځوانان رد طامت کوي او ډېر احتیاط پر دا لارې وکړي او په دا کورنۍ دغه مڅه په امان یې زه دا هیله لرم بل یعنې دا چې دوستانو قاري صاحب وایي چې په موټرو کې کله موټرواني کوئ ډېر زیات احتیاط وکړئ ته ستړی مه شئ ستړی مه شئ وروره ښه صحت ښه دی اختر مو په خیر تېر بیخي الحمدلله څنګه دي سالنګونه د وطن بیخي الحمدلله د امن په ذات د ښایسته هوا د ښایسته واوره ښایسته موسم که مشکل نشته الحمدلله کراري کومو برخو ته چکر ته ولاړې والله څنګه چې دا زما ملګري وویله په دغه برخو کې ښه سفر مې ښه په خیر شو یو نه دوه نه څلور پنځه ولایتو ته ولاړو ښه مې سفر په خیر ښه مې هلې ځایونه وو ښه امنیت و د امنیت نه برخمن وطن دی ښه ځوانان ښه چکري ځایونه هر څه لري بدخشان ته تللي وئ لاره سخته وه اسانه وه بدخشان ته هم تللي وو ولاړو خو لاره ښه سره برابره وه یو ځای د اردوج ولسوالۍ وه هغه ابشار چې د هغه ابشار کې لږ لاره خرابه وه نور انشاءالله لاره برابره وه امنیت وي چې نو څه تاوان موان نه دي رسېدلي ښه ښکلې لاره خلک وایي بدخشان کې دې وخت کې ډېره زیاته واوره پرته لارې بند دي نو ځکه پوښتنه وه بدخشان ډېره ښایسته هوا وچه هوا وله دغه نه وه واوره نه وله ښه ښایسته هوا خالي روډ یې څه خامه وه لکه سالنګ لا یو څه واوره پر ډېره ده په دغه ځای کې وینې بس د قندهار شاه زلمو ډېره مننه کور ودان خیر ډېره مننه لیدونکو ملتیا مو وکړئ مخکې لا هم ځو
درنو لیدونکو د وطن مشران مو سالنګ ته په چکر راغلي دي نو غوښتل مې چې د دوی سره هم خبرې وکړم. مشره ستړی مه شي، کونړ ټي وي دی، کونړ ټي وي ته ستړي مه شئ. خیر اوسئ، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مننه ستاسو نه چې تاسې موږ ته وخت راکئ. ماشاءالله ډېر خوندور موسم دی او ډېر ښه خدمتونه سوي دي، دا لاره برابره سوې ده او ماشاءالله دا وطنوال د دې واورې او د منظرو څخه ډېر خوند اخلي او ډېر ماشاءالله ښه منظرې دي، ښه امن دی. دا د الله یو غټ نعمت دی. بالکل. تاسې له کوم ولایت راغلي وئ سالنګ ته؟ موږ د کندهار ولایت نه راغلي. کندهار نه. او د وطن کومو برخو ته چکر ته لاړئ چې لیدونکو ته پیغام ورکړئ چې هغوی هم هماغه سیمو ته لاړ شي؟ ونه چې را روان سوي یو، اول زابل ته ولاړو، د لوی ملا صاحب زیارت مو وکړ، بیا غزني ته رالو. ماشاءالله غزني هم ډېر خوندور و، ډېر خوند مو ځینې واخیستی. بیا پسې رالو وردګو ته، میدان وردګ ته، میدان ښار ته، پسې کابل ته. د کابل اوس دا سالنګونو ته راغلي، د دې څه بعد کې ځو مزار ته، بیا نو پسې ګرځو، بس چې د وطن هر ګوټ ګوټ ته د وطن سرداري او ښایستونه څه ډول دي؟ ډېر الحمدلله جنتي موسم ده، جنتي هوا ده، جنتي وطن ده. الله پاک د همیشه داسې امن او امان پکې لري. الله پاک دې موږ ټول ته اتفاق راکړي، اتحاد راکړي. انشاءالله ښه امن دی، ښه خوند کوي. سلامت اوسئ. کوم پیغام لرئ مهرباني؟ پیغام خو دغه ده، بس ټولو مسلمانانو څخه دا هیله ده چې ورورولي وکړئ، ټول ښه په اتحاد او اتفاق سئ. خپل وطن الحمدلله الله پاک غټ نعمت راکړی، نو د دې نعمت باید موږ شکر ادا کړو او دا قومګلوي او سمت دا د منځ نه وباسو. ټول یو هېواد ټول ورونه. ډېره زیاته مننه مشره، سلامت اوسئ. قربان مو، ډېره مننه. ته ستړی مه شې مشره. ښه صحت ښه دی؟ الحمدلله. ته له کوم ځایه راغلی؟ زه هم د کندهار نه رالم، د لوی ملا صاحب زیارت ته رالم. د هغه ځای بیا غزني ته راله، غزني کې مو زیارتونه وکړه، د محمد غزنوي صاحب او د بهلول دانا صاحب زیارتونه مو وکړه. د هغه څه بیا میدان وردګو ته راله، په میدان وردګو کې مو دلته ښه ناسته وکړه، په سالارو کې مو ناسته وکړه، غرمه مو هلته تېره کړه. بیا د هغه څه کابل ته رالو، د کابل کې مې بیا زیارتونه وکړله. وزیر اکبر خان تپې ته وختلو، نو بیا وګرځېدلو، شپه م بیا په دغه کې وکړله بالا هوټل کې. هغه څه دی نن را روان دی، خیر په ډېر ښایسته سفر دی. دومره خوند راکوي، دومره خوند راکوي چې بیخي زه ویلی نه شم. بس خورا لوی چکرونه مو وهلي، سیل او د وطن نندارې مو کړي دي. ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور مو ودان. لیدونکو لا هم مخکې ځو، له تاسې ډېره مننه مشره، سلامت اوسئ. نو ملتیا را سره وکړئ.